واصبر صبر وکړه. مطلب دا شو چې د نیکانو خلکو په مجالسو کې ناسته د صبر غواړي، ځکه چې د نیکانو په مجلس کې او د دیندارو خلکو په مجلس کې ته هر هغه کار نشي کولی چې ستا خواهشات یې غواړي. که ته څه د ګناه کار کول غواړي، که ته کنځلې او بدې ردې ویل غواړي، که ته څه سندره او ډمتوب وایې، که ته بل څه شی بل څه نشي کولی. صبر غواړي. ته به د هغه مجلس ادب کې ته به هغه نیکانو ته ګورې، ته به هغه دیندارو ته ګورې. دا پلانې دا پلانې دا پلانې د مخکې دا نشو کولی، مخکې دا نشو کولی. فایدې پکې ډېرې زیاتې دي، خو دې کې صرف د الله ولې داسې تعبیر کړی د دې فایده درته بیانوم. بس لکه اوس یو سړی دی نسوار کوي یا سیګرټ کوي، نو دی چې د نیکانو خلکو په مجلس کې کښېني کولی شي؟ نشي کولی. ډېر تاویږي را تاویږي او ګوري را ګوري، خو څه نشي کولی. یو سړی دی فحش خولی ده، څخه خبرې، غلطې خبرې، کنځلې، بدې ردې، سپکې، دا دا خو نشي د مجلس نیکانو په مجلس کې خو دا نشي ویلی. دا صبر غواړي. نو د دیندارو خلکو سره ناسته دا څه غواړي؟ صبر غواړي. ځکه ورته ځان وتړه د دوی سره، ځان لازم کړه د دوی د مجالس. د نیکانو خلکو سره کښېنئ او د هغوی سره پاسئ، د هغوی سره ناسته پاسته کې ډېرې فایدې دي. لویه فایده دا ده چې دنیا کې ته د چا سره وخت تېر کړي، نو په آخرت کې هم راپاسې د هغوی سره. ډېره ټوله غټه فایده ده. که څوک د چا سره وخت تېروي، الله یې حشر هم د هغوی سره کوي. نو یو به د الله د قیامت په ورځ د دغه خلکو سره راپاسي. دویمه دا د الله بندګي ده، د نیکانو مؤمنانو سره ناسته، په دې الله اجر ورکوي. درېیمه دا چې د نیکانو په مجلس کې دا خبرې نه وي چې دا غریب دی او دا مالدار دی، او دا د قوم نه زورور دی او دا د قوم نه کمزور دی او دا ښایسته دی او دا بدرنګه. نه نه. بله فایده پکې دا ده که څه کمی ده پکې وي، نو ته به د ځان نه لرې کړي، وبپېژنې، ځکه چې هغوی به د دین څه مسله بیانوي، ته به واوري. نو تا ته به د خپل ځان پته ولګي چې ما کې دا عیب شتي، ما کې دا کمی شتي. ځکه لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي. یو نصیحت ورته دا کړی و چې زویه د نیکانو سره کښېنه، دین به ترې زده کړي، او که تا کې څه کمی نو هغه به د ځان نه لرې کړي. او درېیمه دا په دې نیکانو باندې د الله رحمتونه راورېږي، نو تا ته به پکې هم برخه میلاو شي. او د بېدینو د مجالسو نه ځان لرې ساته زویه وي. په هغې کې نقصان دا دی که سره ته معلوم وي، هغه به دنه مېر شي. که څه لږه ډېره دینداري ته به کښېنو، هغه به دنه هم ختمه شي. لکه اوس سړی د بېدینو په مجلس کې کښېني او د منځه خیال ساتي، ورو 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 هغه ورته په مخه وایي زه بیا به وکړې، دلته به وکړې که نه، او زه موږ به خپله جمع وکړو. ورو 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 دغه جومات نه، دغه منځه د هغې نه یې قرار کړي. نو که هغه لږه ډېره دینداري ته به کښي، د هغې نه به دې هم خلاص کړي. او غټه د یېرې خبره پکې دا ده، وایي زویه هېڅ پته نه لګي چې په دې بېدینو باندې به د الله عذاب کله راځي. نو که ته ورسره ناستې کېدای شي په تا هم راشي. نو دوی د مجالسو نه به ځان لرې ساتي. الله خپل پیغمبر ته ګوره زوره نه ورکړه، نه وي دقه غریبانیو سره به کښېني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی ډېر ناشنا، وایي که څوک زما سره محبت کوي، که څوک زما سره محبت کوي، نو بیا دې د غریبۍ دپاره لوښی برابر کړي. دې مطلب دی غریبۍ دپاره لوښی داسې نه چې لوښی نه چې لوښی میلاویږي پتیله یا څه شی چې غریبۍ لیواله. مطلب دا دی چې په دې سړي به غریبي به ډېره راځي، نو ځان دې بیا ساتي دې ته. دا نه په دین کې د بعضو دا مطلب دی چې موږ به دینداره شو، څه به شو؟ مالداره به شو. یو وخت کې زه دعوت ارشاد په یو سنټر کې ومنو، د جمعې ورځ و زما هلته څه کار اوسې لیکل مې کول، او د نور یو هم نه و راغلی،
یو دائم نه یو جیب ولم نه نو په دې کې یو انډین ناغی چې رادننه شو اردو هغه جیب ور عالم کم یو دی ما خو نن نه راغله اوس یې چلولې اردو به معلوم راځي زه اسلام راوړم زه خوشحاله شوم چې الله دا شرف ماته نصیب کړي دا کلمه زه دې ته ووایم خو حیران به دې شم چې هندو خو ډېر زر اسلام نه قبلې خو چې دی به متاثره شوی یا به د ډېر اوږده مطالعه کړي د اسلام متاثره شو نو آخر دی راغی دلته ما راځه کې مې نه و ما اسلام قبلې د چا د باندې زور زبردستي خو نشته وي نه ما اسلام پېژني چې څه ته ووایي او پېژني چا یرولی خو نه یم وینه یرولی نه یم بله څه دمکي څه کپیل خو د څه نه دي ویلي بل څه چې نه 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 هېڅ نشته ښه په هوش و اواز کې وایه ځکه زموږ په اسلام کې زور زبردستي نشته الحمدلله اسلام چې قبلې علی بینه ښه په رڼا کې به قبلې چې سبا له وایي زه یرولی وم او په ما زور راوستی و زما اسلام نه پېژندو بیا خو دې وتلی شي ځکه وی هغه قصه کې قصه راغله وی هغه چېرته پخوا وخت کې وي یو مسلمان سره دغه میلاو شو د مسلمان عالم سره یو نصرانی میلاو شو شراب به یې ډېر څښل هغه له دعوت ورکړو اسلام ته راوړه وی زه به اسلام ته راوړم خو ستاسو په اسلام کې شراب حرام دي مشکل دا دی زه خو شراب ډېر څښم هغه وی دغه بیا وروستنۍ مسله ده تا ولې اسلام قبول کړه شراب ورسېدو مو غټه خبره خو نه دا ګټه ده د اسلام قبول کړه بس هغه اسلام قبول کړی چې اسلام یې قبول کړی بیا ورته شراب به نه څښي ولې شراب وي دې باندې خو اتیا کوړي دي وي په دې خو اتیا کوړي دي غریب په بله کې ونښتو چې دا وایي زه پرېږدم دا اسلام بیا خو به دا سټ و د هغه حیران شو چې اوس څه وکړو که ته شراب څکې خو اتیا کوړې سزا درته میلاوي